د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پریکړې او ولایت مقام د لزومدید له مخې د بېسود ولسوالۍ لپاره عبدالبصیر ګلاب د سرپرست، شریف الله فضلي د کامې، محمد نسیم شینواری د مومندرې، هجرت الله رحماني د سره رود، حضرت خان خاکسار د پچیراګام او سید علي اکبر سادات د روداتو ولسوالانو په توګه وټاکل شول. د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د کپ په 26مه ننګرهار والي شاه محمود میخیل په داسې حال کې د نوو ګمارل شوو تغیراتو او تبدیل شوو ولسوالانو سره ناسته وکړه چې ولایت مرستیال تمیم عارف مومن او یو شمېر نورو هم شتون درلود. ننګرهار والي شاه محمود میخیل نوو ګمارل شوو او تغیر او تبدیل شوو ولسوالانو ته د مبارکۍ ترڅنګ لارښوونه وکړه چې ټول ولسوالان یو له بل سره د خپلو مخکینیو ترسره شوو دندو په اړه تجربې شریکې او په بریالیتوب کې ورسره همکاري وکړي. هغه ولسوالانو ته لارښوونه وکړه چې د دندې پر مهال بې طرفه، پاک او په جرات سره خپلې چارې د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي چې په ټولو برخو کې به ولایت مقام بشپړ ملاتړ اوسي. ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وویل د یو شمېر ولسوالیو ولسوالان چې سرپرستان دي سیمهییزو ارګانونو ته رسمي وړاندیز استولی ترڅو بستونه اعلان او د آزاد رقابت له لارې ورته مسؤلین وګمارل شي.